د هیواد د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په ټول هیواد کې د ملخانو د آفت سره د مبارزې لپاره کمپاین پیل کړ چې په دوام سره دا کمپاین په بلخ ولایت کې هم د کرنې وزارت او سیمه‌ییزو چارواکو په شتون کې پیل شو. د دې کمپاین لومړی پړاو په زاري ولسوالۍ کې پیل شوی او ټاکل شوې ده چې د بلخ په دریو نورو ولسوالیو لکه چمتال، چارکند او شولګرې کې هم پلی شي. چارواکي وایي چې دا پروګرام د همکارو ادارو په مالي ملاتړ پلی شوی او موخه د بزګرانو په کروندو کې د ملخانو د یرغل له امله د رامنځته شوي زیان مخنیوی دی. امروز در ولایت بلخ همین کمپاین مجازی ملخ را رسما در 4 ولسوالی آغاز کردیم که یک برنامه بسیار مهم است و همونطور که شما همه میفهمند که ملخ یکی از آفات بسیار خطرناک و مدهش است که اگر به موقع در کنترل از اقدام صورت نگیره خسارات هنگفت را برای محصولات زراعتی دیاقین و باغداران کشور ما به بار میره. 10 و 15 عمل همه ساله ملخ بروز میکنه تا زمان 15 سال تا آخرای سال. هر زمانی که ملخ وجود داشته باشه در هر نقطه که باشه همکارای ما وسایط هم داره، وسیله هم داره، روغنیات همه چیز ما مجهز است. ریاست اداره زراعت این قسمت تصامیم بسیار محکم و قاطع داره و در هر جایی که ملخ بروز بکنه ان شاء الله اونا رو کلش از بین خواهد برد. په ورته وخت کې یو شمېر بزګرانو د دې کمپاین له پیل څخه خوښي څرګنده کړه او دا د طبیعي آفتونو د مخنیوي لپاره یو اغیزمن ګام وباله. دوی وایي چې ملخان هر کال د دوی فصلونو ته زیان رسوي او له چارواکو څخه غواړي چې په دې برخه کې لا ډېرې او دوامداره هڅې وکړي. ما مردم عزیز بعد بازداشت شدن امارت اسلامی که امروز میاد که بعد فهم جلوگیری میکنه از کشتی وقتی ملخ ما مردم که کشتی ما مردم که ثابت میبره ما مردم عزیز خوشحال است. دا درې کاله 4 کاله کې چې دوی راغلي دي دغه کښتو باندې ګرځي او ملخ دوا راوړي او خلک ترې خوشحاله دي. نور راغلی نګاه نه هرشي موږ ډېر خوشحاله یاست او ډېر ترې خوښي کوي. باید ویل شي چې ملخان د نباتاتو د خطرناکو آفتونو څخه بلل کیږي چې معمولا په پسرلي موسم کې شمیر زیاتیږي او کولی شي په لنډ وخت کې د کرنیزو حاصلاتو لویه برخه له منځه یوسي.